ډونالډ ټرمپ زموږ پلان دا و چې باګرام وساتو او 15 نورې اډې په بمونو والوزو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په تړاو خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې پلان یې درلود چې باګرام هوایي اډه وساتي او هلته نورې پوځي اډې په بمونو ویجاړې کړي. نوموړي ویلي غوښتل یې چې باګرام اډه چین ته د نږدېوالي له کبله د ډېرو کلونو لپاره وساتي. ښاغلي ټرمپ د شنبې پر شپه پر اوسني ولسمشر جو بایډن هم سختې نیوکې وکړې او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بڼه یې هم وغندله. نوموړي وویل د پوځیانو دا ډول ایستنه د اوسني ادارې د بې کیفیتي تر ټولو وحشتناک مثال و. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د سنا مجلس ته د نوماند او خپل ملاتړي هرشل واکر په کمپایني غونډه کې وکړې. پخواني ولسمشر وویل موږ هلته یوه لویه او ښایسته پوځي اډه درلوده، میلیاردونه ډالر مو پرې لګولي وو، خو یوه شپه ورنه په داسې حال کې ووتلو چې ان څراغونه مو هم مړه نه کړل. آیا پوهیږئ چې زموږ ټول پوځي تجهیزات اوس د چا په لاس کې دي؟ د چین په لاس کې دي. نوموړي همداراز تور ولګوو چې د ولسمشر بایډن ادارې د 15 میلیارده ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پرېښي دي. ګرانو لیدونکو، د ملتیا مو مننه.